ويستفتونک تپوس کې استانا فی النساء په باره د ښځو کې قل ورته ووایه یفتیکم الله جواب درکوي تاسو ته فیهن د دې ښځو باره کې وما او هغه چې یتلا لستلی شي علیکم تاسو باندې فی الکتاب په کتاب کې فی یتام النساء د یتیمانو ښځو په باره کې الله تی هغه ښځې لا توتونهن چې نه ورکوئ تاسو هغوی ته ما هغه مهرونه کتب لهن چې مقرر شوي دي د هغوی دپاره وترغبون او تاسو مینه کوئ ان تنکحوهن چې نکاح وکئ تاسو د هغوی سره والمستضعفین هغه کمزوري من الولدان د ماشومانو نه فی یتام النساء په باره د یتیمانو جنکو کې الله تی هغه لا توتونهن چې تاسو نه ورکوئ هغوی ته ما هغه مهرونه کتب لهن چې مقرر شوي د هغوی دپاره وترغبون او تاسو غواړئ ان تنکحوهن چې تاسو نکاح وکئ د هغوی سره والمستضعفین او په حق د عاجزانو بچو کې والمستضعفین من الولدان والمستضعفین هغه عاجزان کمزوري من الولدان بچونا ماشومانو وان تقومو چې ادرېږئ تاسو للیتاما د یتیمانو دپاره بالقسط په انصاف سره وما تفعلوا هغه چې کوئ تاسو من خیرین څه د نیکۍ نه فإن الله بېشک الله تعالی چې کان به علیما دی په هغې باندې پوه وین امرأة که چېرې یوه ښځه خافت یریږي من بالیا د خپل خاوند نه نشوزن د بدخویۍ نه وین امرأة که چېرې یوه ښځه خافت ویرېده من بالها د خاوند خپل نه نشوزن د بد اخلاقۍ نه د خاوند د بد اخلاقۍ نه یریږي او یرازن یا د مخ اړولو نه فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې دواړو باندې ان یصلحا چې صلح وکړي روغ وکړي بینهما په خپل منځ کې صلحا روغ کول والصلح روغه چې خیرون بهتر ده واحذرت الانفس الشوها واحذرت الانفس الشوها او دې په زړونو کې شومتیا یا واحذرت الانفس الشوها حاضر کړی شوي دي نفسونه کنجوسۍ ته حاضر کړی شوي دي نفسونه الشوها شومتیا ته کنجوسۍ ته بخل ته وین تحسنو که چېرې تاسو نیکي کوئ د یو بل سره وتتقو ځان بچ کوئ د اختلافاتونه تاسو ځان بچ کوئ د اختلافاتونه فإن الله بېشک الله تعالی چې کان بما تعملون خبیره دی په هغه باندې چې تاسو عمل کوئ خبردار ولن تستطیعوا او هېڅ تاسو طاقت په ونه لرئ ان تعدلو چې تاسو انصاف وکئ بین النساء په منځ د ښځو کې ولو حرصتم اگر چې تاسو یې رس کوئ فلا تمیلو نو مه کږېږئ کل المیلې په پوره کږېدلو سره فتذروها چې پرېږدئ تاسو دا بله ښځه کالمعلقه په شان د ځوړندې په شان د راپړی وان تصلحو که چېرې تاسو صلح وکړه تتقو ځان مو ساتلو ظلم نه فإن الله بېشک الله تعالی چې کان غفورا رحیما دی بخونکی مهربان وان یتفرقا او که چېرته جدا شو دا دواړه ښځه خاوند د یو بل جدا شو رو غیرانه له نو یغني الله بې پروا به کړي الله تعالی کلن هر یو لره من سطحې د خپل فراخۍ نه الله تعالی وایي بې پروا کړي هر یو لره من سطحې د خپل فضل نه وکان الله دی الله تعالی واسعا فراخا ډېر طاقت والا حکیما تدبیر والا حکمتون والا ولله الله تعالی پر اختیار دی ما دا غصف السماوات چې بس منو کړي و ما دا غصف الارض چې زما کړي ولقد وصینا الذین یقینا منګه کلک حکم کړل الذین کسان ته اوتل کتاب چې ورته کتاب ورکړی شوی دی من قبلکم پخوا ستاسو نه ویاکم او تاسو ته حکم کړل ان اتقوا الله دا چې د الله تعالی نه ویریږئ وَإِن تَكْفُرُوا کچې تاسو کفر وکړو فإن لله یقینا شته د الله تعالی پر اختیار ما د هغه څه په سماوات چې بس مانو کړي و ما د هغه څه په الارض چې زما کړي وکان الله د الله تعالی غنیا بے پروا حمیدن ستایل شوی صفاتونو والا ولله یو خاص الله تعالی د پر دی ما هغه څه په سماوات چې بس مانو کړي و ما او هغه څه په الارض چې بس زما کړي وکفا او کافی دی بالله الله تعالی وکیلن کارساز کار جوړون کې ذمہوار ان یشاء کرزای شي یذهبکم ختم بکی تاسو ایها الناس خلقو ویاتی بآخرین او پیدا بکی نور خلق وکان الله دی الله تعالی علی ذلک قدیر په دې کار باندې قدرت والا من کان یریدو ثواب الدنیا من کان هغه څوک چې یریدو غواړي ثواب الدنیا بدله د دنیا فعند الله نو د الله تعالی سره ثواب الدنیا بدله د دنیا دا ول اخرت او د اخرت ته
ثواب د دنیا او د آخرت ته وکان الله دی الله تعالی سمیعا اوریدونکې بصیرا لیدونکې